يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. دخل خوغ نبي رحمة للعالمين خاتم النبيين محمد مصطفى أحمد مجتبى صلى الله عليه وآله وسلم دا اولنو ملګرو تذکره من کولا چې دا په انسانیت کې خسته خلق ده او الله تعالی داسي په دې دنیا کې منتخب کړل او خوخه کړل زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته ور کړل اولنی ملګری ورله وګرځول او زمون په مسلمانانو او مؤمنانو په مینس کې دوی ته السابقون الاولون وای او دا خطاب ورله موږ نه دی ورکړی دا ورته د الله کتاب ورکړی دی چې دا کسان څوک دي السابقون الاولون دي اسلام ته سبقت کړی دی او اولنی مرګری دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دوی د تذکیره د زمونږ ستاسو لپاره د ایمان تازګي ده او دې کې زمونږ تربیت ده او زمونږ ژوند په دې جوړیږي او دا قانون دی چې د چا سره دی ډیره مینه یو ډیره یادې نو د هغې اثرات او خویونه به پتا کې راځي. د بعضې علماو په دې موضوع مستقل کتابونه لیکلي د صحابو تاریخ لیکلی دی د دې صفات او دغه رنګه بیا د صحابو نه بعد تابعین او اتباع التابعین د هغوی اخلاق د هغوی علمونه د هغوی د شپې قیام د هغوی تقواګانې د هغوی داسې د دین دپاره نورې غټې غټې کارنامې دی ولې لیکل او محفوظ یې کړه او موږ ته هغه کتابونه پراته دي دې دپاره چې ویې ګورو خو کاشکې چې ویې ګورو زموږ ځوانان خو په بل بل ساخته دي د خپل نبي اولنی صحابي به نه پیژني زموږ مسلمان نوجوان خو د کرکټ یو کلاړي به پیژني. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو باره کې ته تپوس کوې خلفای راشدین چاته وایي نو علم به ورته نه چې دا څوک که ته ورته وایې چې دا عشره مبشره پیژني هغه چې نبي علیه السلام په یو مجلس کې لسو ته زیری د جنت ورکو نومونه یې واخله پته ورته نشته لس صحابه دي که نه دا هم نومونه اسان خو دا نه ورځي او د کرکټ د ټیم که 12 کلاړیان که 11 که 14 کم چې ورسره ایکسټرا کلاړیان هم ورته معلوم وي چې دا په دې میچ کې ولوبېدو دا به فلانی ونه لوبېدو دا به په هغه فلاني میچ کې لوبېږي دی د اوس نه پیشنګویانه کې دومره په توجه دا رپورټونه دی ګوري چې دا کلاړي خو دې میچ کې ونه لوبېدو خو هغه بل کې به لوبېږي دغه رنګه که د فلم دا بې حیا اکټران دا د ډرامو ډمان دا زما الفاظ تاسو سخت مه ګڼئ
دا حقیقت دی که زه د ځان نه لګیم یا زه چېرته د حقیقت نه خلاف خبره کوم تاسو ماته ویلی شئ چې غلطه دي ویله مولوي صاحب د ډرامو ډمان زمونږ د نوجوان نسل ته یو معلوم دی ښځې هم پېژني ډمې سړي هم ډمان پېژني او دغه رنګه د دې د حالاتو نه پوره ځان خبروي که اخبار د لاس کې ورکړه دی پکې بل خبر نه ګوري د ملک د پیدې وغیره خو دغه د ډمانو ځای ته به زور کوي چې دې ډم څه چل کړی دې ډم څه ویلی دی او څه انټرویو ورکړی دی لکه د دې نه زموږ نوجوان نسل خبر دی د ملک سیاست نه خبر دی فلانی دومره وټونه واخسته فلانی ځای کې فلانی پاس شو فلانی ځای کې فلانی فیل شو هغه پارټي داسې پوزیشن کې ده دا بله پارټي داسې پوزیشن کې ده د پارټو د آلاتو نه خبر یو د ډمانو نه خبر یو د فلمي اکټرانو نه خبر یو داسې کور پسې نور راتیر شي د دنیا چې څومره د موبایلو مهارتونه دي هغه زموږ د نوجوان سره دي داسې لوبې به کوي ته به حیران شي به د موبایلو باندې خو که چېرته د دې د الله بنده نه او زموږ رور دی یا زموږ بچی دی موږ پرې خفه کېږو ده ته ووایه چې ستا د مونځ الفاظ صحیح دي که خطا دي نو دی د دې په غم کې نه دی چېرې دا یو څو ټکي دي دا خو سم کړه که ده ته دې وویلې چې تا ته د سار چې کوم اذکار نبي علیه السلام موږ ته ښودلي دي آیا هغه تا ته یاد دي د فرض مونځ نه بعد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اذکار کړي دي او صحابه کرامو ترې را نقل کړي تا ته یاد دي نو دا خبره زه د تنقید په غرض نه کوم والله د زړه د درد نه کوم زموږ مولیانو ته هم نه دي یاد زه چې مولا ته ګورم نو زه د دې نه معلوموم چې دته د نبي علیه السلام اذکار د فرض مونځ نه بعد نه دي یاد چې دی څنګه یو منټ لا نه تېر شوی لاس اوچت کې به جمع دوا کوي چې دا سره زما پیغمبر نه وه کړی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه چې کوم کار نبي علیه السلام نه دی کړی هغه کېږي هغه دین شو او چې کوم یې کړی دی دې وخت کې اذکار به نبي علیه السلام کول او د هر فرض مونځ نه بعد چې ته اذکار پوره کې او په صحیح طریقې وې چې لږ ټیم یې 15 منټه پې پوره لګي د ګړۍ په حساب 5 منټ د فرض مونځ نه بعد چې کوم اذکار راغلي 15 منټه کې جومات خالی شوی مولوي صاحب هم بیا درک نه لګي او د مقتدین هم درک نه لګي دا هغه دور دی زما محترم ورونو چې اسلام پکې ناشنا شو نبي علیه السلام دا پیشنګویي فرمایلی وه چې بدأ الاسلام غریبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء و دا اسلام چې کله شروع شو یعنی ابتدا ما د دین دعوت شروع کړ نبی علیه السلام فرمایي په ابتدا کې نو دا اسلام ناشنا او په خلکو ښه نه لګېده هر چا ویل څه نوې مسلې دې راوړي نوې دین دې راوړو کور په کور دې غوبل جوړ کړو په کلي کې د انتشار خور کړو په مکه کې د لانجې جوړې کړې چا را سره وایي نه منلو نبي علیه السلام فرمایي دا اسلام او دا دین چې شروع شوی هم ناشنا او خلکو یې مخالفت کړی وسيعود غریبا کما بدأ او زر دې بیا به د اسلام هغه حالت ته راوګرځي چې بیا به غریب شي غریب پښتو کې هغه پښتو والا غریب نه دی چې بېوسه سړی او پیسې ورسره نه غریب په عربۍ کې ناشنا ته وایي لکه یو سړی چې د بل وطني د بلې علاقې یو څوک یې به دې نوي کلي کې نه پېژني چېرته یو نوی لاړ شي دی یو ځای ته دا اسلام به داسې ناشنا شي لکه سړی چې د بل ملک نه یو ځای ته لاړ شي څوک یې نه پېژني دقه شان به د اسلام څوک نه پېژني والعیاذ بالله دا زموږ نبي ویلي او بیا نبی علیہ السلام یو زیره ذکر کړی الله دې ما او تا په دې زیرې کې راولي نبی علیہ السلام فرمایي په دغه دور کې او په دغه زمانه کې چې د اسلام به ناشنا شوی دا دین به ناشنا وي فطوبى للغرباء خوشحالي ده او زیره دی واخلي هغه خلک چې هغه په هغه وخت کې ناشنا وي څه معنی هغه طریقې چې خلکو پرېښودې او تی کې نو چې ته یې کې تا ته هم خلک ناشنا ګوري هغه داسې کوي وایي تا خو زموږ پلار نه وکړي نیکه هم نه وکړي دا خو څه بل څه کېږي لګیا نو چې ته ناشنا ښکاري او په دین عمل کې په اسلام عمل کې په قرآن او حدیث عمل کې ټول خلک تا ته ګوري نبي علیه السلام فرمایي ته خوشحاله شه ستا لپاره خوشحالي چې په دغه دور کې چې خلکو دین پرېښی او تا راټینګ خلکو سنت طریقې پرېښودې او تا راټینګې کړي دي خلکو په جنازه کې دعاګانې او سنت طریقې پرېښودې او ستا جنازه به سنتو مطابق ده خلکو په نکاح او په واده کې د الله دین پرېښود او ته د دین او د سنتو مطابق کې خلکو لباس د شریعت خلاف اختیار کو ستا لباس د شریعت مطابق ده خلکو منځونه د ابۍ او د دادا دي او ستا مونځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو مطابق ده ته هر یو سنت طریقه راټینګه کړله هر یو د دین هغه عمل چې خلک ورته ډېر په ناشنا سترګه ګوري خلک ورپورې سپورې او ستغې وایي په داسې انسان پورې خلک ورپورې ډرامې کوي او پراپیګنډې کوي خو تا پې عمل شروع کړی نبي علیه السلام فرمایي تا ته د ډېره خوشحالي په هغه وخت کې
ته یو کامیاب انسان یې. دا خوشحالي ولې نبي علیه السلام ذکر کړې؟ ځکه چې کله انسان داسې ناشنا غوندې ښکاري که نه هغه خفه کېږي. یاره دا ټول خلک ما پسې خبرې کوي. جومات کې مې خلک تنګوي، په چوک کې مې تنګوي، په بازار کې مې تنګوي، په غم خادۍ کې مې تنګوي. هر سړی راته خوله راچوي لکه دا په کومه لاره روانې مړه دا څه دې شروع کړه. نو د دې تکلیف دپاره چې موږ تاسو ته رارسېږي نبي علیه السلام وایي چې مه خفه کېږه، ټوله دنیا دې په تا پسې لګېږي. زه درته وایم چې خوشحاله شه، ستا دپاره دې مبارکي وي. فطوبا للغربا. الله رب العالمین دې موږ ته دا خوشحالي نصیب کړي. زما محترم ورونو، دا تیره دا دوه خطبو کې درته ما دا خبره وکړه چې د هېچا نه مه متاثره کېږئ. په کار ده چې دنیا ته مؤمن یې، ته مسلمان یې، ته د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم امتي تابعدار، تا نه دې خلک متاثره شي، ته د بل چا نه مه متاثره کېږه، ته د بل چا پیښې مه کوه. او دا د صحابه کرام رضی الله عنهم دا کردارونه وګوره، دا موږ چې وایو څنګه یو عجیبه معاشره کې دوی ایمان راوړی. موږ خو لا بیا هم د کلمې والاو په ماحول کې دیره یو، او نن چې موږ په صحیح اسلام عمل کوو نو څنګه راته کتلی کېږي؟ ناشنا کتلی کېږي که نه؟ او هغه خو لا بیخي د شرک او د کفر او د فساد دور دی، دور جاهلیت دی. نو ته دا سوچ وکړه چې په هغه وخت کې څوک دې دین ته راتله، په هغه به څومره سخته وه، څومره تکلیف به څومره به هغه پریشانه کېده، څومره ظلمونه په هغوی شوي دي، څومره تشددونه شوي دي چې هغه د تشدد دور وروستو زه ذکر کوم انشاءالله وروستنو خطبو کې. اوس زه صرف د اولنو ملګرو هغه لږ لږ تعارف په دې خطبو کې موږ شروع کړی چې نبي علیه السلام سره اول څوک څوک ملګري شو. دا په دغه وخت کې ملګري شوي چې نبي علیه السلام لا پټ دعوت کوي. پټ دعوت روان دی ځکه لا مشکلات نه دي شروع شوي چې دا دعوت کله راښکاره شي 3 کاله بعد بیا هغه تکلیفونه او مشکلات په نبي علیه السلام او صحابو شروع شوي. دا پټ پټ یو ملګري ته لګیا دی دعوت روان دی. دا هغه دور دی، دا اوس چې موږ ذکر کوو او دا یو ملګري تذکره کوو. په دې ملګرو چې کله به دا خپل دین یې راښکاره کړی دی، په دې هر یو باندې ناشنا ناشنا تکالیف راغلي دي، عجیب عجیب ظلمونه په دې باندې شوي دي. او دا هغه ظلمونو د لاسې بیا مکه پرېښې ده او حبشې ته تللی دي، او بیا د حبشې نه تللی دي مدینې ته. 2 هجرتونه یې کړي دي صحابه کرام رضی الله عنهم. اکثر پکې داسې و چې حبشې ته لاړو، بیا هغې نه بعد مدینې ته لاړو. نو دا کوم آیت چې ما ولوستو دي کې الله رب العالمین فرمایي چې 2 قسمه خلک دي. د اسلام دعوت چې کله پیش شي او د دین دا دعوت کله د معاشرې ته وړاندې شي، نو 2 قسمه خلک. یو هغه دي چې الله تعالی ورته توفیق ورکړي او الله سبحانه وتعالی ورته دا سینه کولا وکړي، تعصب پکې نه، عزت پکې نه، عناد پکې نه، خو چې د حق خبره وشي دا ورته خپله سینه کولا وکړي. دا خوش قسمته خلک دي. او دویم قسم هغه دي چې سینې را بنده شي او تنګه شي او د حق د دعوت څخه خفه کېږي، غوسه کېږي، پړق شوي چې دا ولې دا حق بیانېږي. دا 2 قسمه خلک الله په دې آیتونو کې ذکر کړي. دا کم 2 آیتونه چې ما ولوست، په دې اولني آیت کې دا 2 کسان ذکر کړي دي. الله رب العالمین فرمایي د سورة الانعام آیت نمبر دی 125. الله رب العالمین فرمایي فمن یرید الله، هغه څوک چې الله اراده وکړي دا هغه په باره کې ان یهدیه چې دته هدایت وکړي، خپل دین ته راولي، یشرح صدره للاسلام، الله پرانیزي د دا سینه اسلام ته. شرح الصدر دی ته چې سینه دې کولا وشي، زه د عناد تعصب دا خبرې ته وځي او د حق طلبګاري په دې زړه کې د داسې یو کیفیت جوړ شي چې یاره چا حق خبره کوله زه به یې ملګری، او چې کوم ځای کې حق خبره کېږي په تا ښه لګېږي. الله رب العالمین فرمایي وی بعضې بندگان هغه دي چې الله ورته د هدایت اراده وکړي، الله یې د سینه کولا وکړي. نو که دا نعمت الله په تا کړی نو ډېر شکر د الله وباسه، او د دې دپاره الله رب العالمین ته جدا د شکر سجده لګوه چې یا الله ښه دی چې په ما دا حق بد نه لګي، او چې کوم ځای کې قرآن او حدیث بیان شي دا زما سینه ورته کولا وي، خوشحالېږم پې په اورېدو، او که څوک پې عمل کوي نو هغه هم راباندې ښه لګېږي. دا ښایسته انسانان دي. الله رب العالمین اول دا ذکر کړه، الله وایي زه ورله سینه کولا وکړم، زه د عناد دې وباسم. او دویم ومن یرید ان یضله، او الله چې د چا په باره کې اراده وکړي چې دا ګمراه کړي دا انسان، والعیاذ بالله، الله دې حالت نه موږ تاسو وساتي. نو الله رب العالمین فرمایي دله زه دا عذاب ورکم، یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. الله رب العالمین د دا سینه تنګه کړي او دی به غوسه کیدونکی د حق د خبرې په اورېدو، چې کوم ځای کې کوم عالم سمه خبره کوي او قرآن او حدیث بیانوي او حقه خبره کوي دله قهر ورځي، او داسې غوسه شي ته به وایې ګینې دی څوک په زوره د اسمان طرف ته خیجوي، مطلب سم پړق شوي په دې حق خبرې اورېدو باندې، زړه یې تنګي،
حق خبره نشي اورېدلې کم عالم چې ورته سوچه دین بیانوي دی په هغه پسې کنزل کوي ردې بدې وایي پراپیګنډې مختلف غلط نمونه نسبتونه دا ورته کوي لګي الله فرمایي د داسې نظر تنګ کم دا زه ګمراه کوم د خپل دین نه اړوم چې د کې دا دومره عناد دی د کې دومره ضد دی د کې دومره تعصب دی او یاد ساتئ دا صرف په علم او په پوهه هم نه ده چې سړی وایي چې سړي سره به علم او پوهه راشي دا به ګینې په هدایت رواني یاد ساتئ دا یو خبره یاده کړئ دا به ستاسو ډېره په کار راشي یو علم دی یو هدایت دی تاسو هم را سره لږ ووایئ یو علم دی دې دواړو کې فرق دی کله کله یو سړي سره علم وي خو الله د هدایت نه څه کړی محرومه کړی او یو کمال دا دی چې هم در سره علم راشي او بیا په دې علم باندې عمل وکړي هدایت هم درکې راشي صحیح عمل صحیح په روان شي وګورئ دا علم د یهودیانو سره و که نه نبی علیہ السلام لا دنیا ته راغلی نه دی او په مدینه کې به یهودو ویلې قرآن کې الله سورة بقره کې دا خبره ذکر کړې چې یو نبی را روان دی زموږ په تورات کې د هغه صفتونه ذکر دي ای عربو چې کله به د یهودیانو عربو سره جنګ راتلو ای عربو موږ به په هغه نبی ایمان راوړو تاسو سره به ګورو تاسو موږ سره ډېر زیاتې کوئ خو چې ګوره هغه نبي راغی چا چې دعوې کولې او پیژندو یو په تورات کې صفتونه ذکر شوي او هغه مخامخ پکې ولیدل په نبي علیه السلام کې ایمان یې بیا راوړو ګوره علم یې و خو ایمان پکې او هدایت پکې ځکه درته ما ویلي یو علم دی یو هدایت بعضې وخت یو سړی به لوی مولای عالم وي او داسې یو تبو ته به ورته حیران پاتې شي لکه دا څه کوي دا خو مشهور مولای صاحب دی دا خو عالم دی دا څنګه ګډه وډه خبره یې وکړه نو زما محترم ورونو په دې به ته دې ځای کې اوس دا زما دا یوه خبره چې یاده کړي بیا به ته آینده لپاره په دې خبره کې نه پریشانه کېږي چې یو علم دی او یو هدایت دی علم خو شته غریب سره کتابونه یې ویلي دي ډېر سندونه به یې مخستي خو چونکې په هغه صحیح دین عمل ته تیار نه دی بس صرف خپل مسلک یو پارټي او فرقې رانیولې ده او دې فرقو ګوره زموږ معاشره تباه کړه دا زموږ ملک چې نن پریشانه دی د دې د لاسه دی وجه نه زموږ دعوت څه دی زموږ دعوت دا دی دې ټولو ته چې یارونو راشئ دا د فرقو خبرې ختمې کوي یو به د الله کتاب راواخلو ده قرآن او یو به د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث راواخلو او بیا به صحابه کرام رضی الله عنهم خپلې مخې ته ودرو چې هغوی په دې قرآن او حدیث څنګه عمل کړی والله چې دا ټوله لانجه به ختمه شي خو څوک تیار دی څوک تیار دی دې خبرې ته مسله دا ده چې موږ د دین نه پارټي بازي جوړه کړې ده د دین نه موږ پارټۍ جوړې کړلې چې نه دا زما پارټي ده والعیاذ بالله نو یهودو کې دا مرض راغلی او د دې مثال درله درکړم چې څنګه د هغوی زړونه الله بند کړو ګمراه یې کړو ولې او ګوره الله سي بې سره چا زړه نه بندوي په دې هم ځان پوهېږي که چېرته ذهن کې دا اشکال را نه شي چې دلته خو الله وایي زه وله زړه بند کړم او زه وله سینه راتنګه کړم نو چې الله وله سینه راتنګه کړم بیا عذاب ولې ورکوي نه دا الله رب العالمین هسې بې څه د چا سینه نه بندوي د هدایت نه دا په هغه کې ضدي دا په هغه کې عنادي په دې انسان کې دی د حق دشمني ځکه ورته الله دا سزا ورکړي چې زړه وله څه کړي بند کړي ځکه دا حق خو څه ګپ شپ نه دی ویړیا خو نه میلاوي ته دې ورپسې کنځلې کوې او ردې بدې والله دې بیا تا ته درکړي یو ګوره او بیا دا د حق دشمنان هم دوه قسمه دي یو به یې ناپویه سړی نو دې هم کله د حق مقابله کوي خو چې پوه شي بیا زر توبه وباسي راشي او یو هغه دی چې ښه سره د پوهې مخالفت کوي ده ته الله هدایت نه کوي ښه پوهیږي او بیا هم دې ضد باندې ولاړ لکه یهود رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو مدینه کې خبره خوره شوه چې د مکې نه یو شخصیت راغو نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او دی وایي چې زه د الله نبی یم او پیغمبر یم نو دا خلک ورته ملاقات ته ورتله نو یهودیانو مشورې وکړې چې هلکه موږ خو ډېر زر پېژندلی شو ځکه چې موږ سره خو یې مخکې نه په تورات کې څه دي صفتونه ذکر دي موږ ته الله ویلو په تورات کې نو موږ به پکې هغه صفتونه وګورو که وو بس ایمان به پرې راوړو خو ته ګوره ورته دا مشري او د دې مشرو دا لالچونه سړی تباه کوي لیډرشپ سرداري چودراهټ هلکه زه خان یم زه نواب یم زه چې کوم دی فلانی یم دا مشرانې کله کله سړی حق ته نه پرېږدي نو په دې مدینه کې هغه یهودیان چې هغې کې ضد نه الله وله سینه کولا وکړه که نه لکه هغې کې مثال څه دی مشهور د عبدالله ابن سلام عبدالله ابن سلام رضی الله عنه قصه راته ما کړې وه که نه عالم و د یهودیانو او په یهودیت دوران کې هم حق پرسته و نو چې ده کې د حق طلب او مخکې نه په زړه کې دا جذبه وه که دا نبي راغی زه به په ایمان راوړم نو چې پیله ملاقات یې وکړو ډارېکې کلمه وویله ایمان یې راوړ اوس د ده سینه الله کولا وکړه ځکه ضد پکې نه
او چا کې چې زدو لکه کعب بن اشرف دام د يهوديانو یو مولا وګوره په بخاری کې دا قصه ذکر د به صحابه وجله مردار کړی دی نبی علیہ السلام پسې الټه کنځلې کولې بدره دی ویلې بلکې نور ته هم پیسې ورکولې چې شابه په دې پیغمبر پسې لګیاو سي کنځلې کوي توهین د نبی علیہ السلام بکاو دی ظالم سره دې دم مولا دی دم خپوي دی دم خد نبی علیہ السلام مخامخ چهره مبارکه مرله وکتله او هغه ټول صفاتونه په کې وکتل چې د سره په تورات کې لیکل شو دغه رنګه حیی بن اخطب چې د يهوديانو سردار دی د خیبر د يهود لوی سردار دی او ورور دوانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات تلاړه او څنګه چې د الله په نبی صلی الله علیه وسلم نظر ولګید په دې ځل کې ورته پته ولګید چې د الله پیغمبر دی او بیا چې ورسره کېناست او تپوسونه یې وکړه هغه تپوسونه چې د هغې جواب سوا د پیغمبر نه بل څوک نشي کولی هغه جوابونه ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه بیا یې یو بل ته وکته چې هلکه سړی خو هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه و آله وسلم ته خو هغه پیغمبر دی اخیر خو ګوره چې کله یې په دې زړه کې د سردارۍ لالچ چې ښه نو زه به اوس دا د بل ځای نه راغی د هغه مکې نه او زه به اوس د ده تابعدار کېږم او زه به د ده د حکم د لاندې اوس ژوند تېروم او زه به د ده تابعداري کوم دا یو ناشنا مرض دی چې په بعضې خلکو کې راشي مشري لیډرشپ دا خپل نوم او نمایش والعیاذ بالله نو دی چې کله کور ته لاړو نو خپله لوري قیسه کوي او دا لوري الله زموږ د مؤمنانو مور ګرځولې ده الله اکبر پلار ته وګوره دا قسمت خبرې دي پلار یې د دین څومره دشمن دی او لوري د نبی علیه السلام بیبي شوله نن زموږ د مؤمنانو مور د صفیه رضی الله تعالی عنها صفیه رضی الله عنها په خپله قیسه کوي رستو وایي دا پلار مې او دا تره مې چې کور ته راننوتل او ما چې دوی دا مخونه وکتل داسې نه و لکه نور کل به چې کور ته راننوتل داسې ګډ وډ مخونه وایي ما سره به مې د پلار او تره ډېره مینه کوله زه به ورمنډه به مې کړه را تر غاړه به ایستلمه او لاس به یې را سره مې لکه ښکل به یې کم په دې سر باندې ډېر محبت به یې را سره وکړو په دې ورځ مې چې د پلار ته ورمنډه کړله نه راته دې تره وکته او نه راته د پلار چې ځان نه لرې کړم چا خوښه داسې ګډ وډ راننوته ما چې دا څنګه چل دی دا خو نن دی باندې عجیبه حالت دی نو بیا یې یو بل سره خبرې شروع کړلې نو دا زما تره ورته وایي زما د پلار ته د یهودو د سردار ته چې ای وروره هو هغه پیغمبر نه دی ولې څه همغه دی که نه هغه تورات کې چې ذکر دی او موږ یې هغه نښې مخکې نه لولو په دې تورات کې هغه ورته سر وړقوی هماغه دی وایي هماغه دی نو زما د تره ورته چې هماغه دی خو بس ایمان به پرې راوړو که نه موږ نه خو الله لوز اخستی په تورات کې چې د آخري نبي راشي ایمان به راوړی وایي د تره د پلار مې ورته ویلې د تره ته مې چې صرف دشمني به ورسره کومه الله اکبر دې ته وایي هغه ضد او عناد چې سړی په حق ښه پوه شي او بیا هم د هغې دشمنۍ ته به ډېره ووایي دې ته وایي هغه د زړه بندېدل ده کې ضد ده کې یو تکبر د سردارۍ نشه وه د دې د لاسه الله رب العالمین ده ته دا سزا ورکړه چې دا سینې ورته رابنده کړله دا زړې ورله راتنګ کړلو او د هدایت نه محروم کړلو همیشه دپاره زما محترم ورونو زه دې ملګرو ته دا ویم او دا د قرآن او حدیث نه معلومه خبره ده دا صحیح عقیده او دا هدایت دا زما ستا په هوښیارتوب او په کمال او په علم نه میلاویږي ګوره چېرته دا دعوه سباله ونه کوي چې زه ډېر هوښیار یم زه ډېر پوه یم ما سره علم دی ځکه زما صحیح عقیده ده نه دا صرف او صرف دا هغه لوی الله فضل دی بس دا الله فضل چې په چا وشي او الله سبحانه وتعالی ورته دا سینه کولا وکړي دی به په حق باندې روان شي نو دا صحابه کرام رضی الله عنهم د دوی سینې الله رب العالمین کلاوې کړي د حق دی قبلولو ته په هغه صحابو کې چې کوم موږ واقعات بیانول یو صحابي پکې عبدالله بن مزعون دی چې دا د تېرو دوو خطبو کې موږ دوه صحابه ذکر کړه یو عثمان بن مزعون رضی الله عنه او تېره جمعه قدامة بن مزعون رضی الله عنه دا د هغوی ورور دی دریم عبدالله بن مزعون رضی الله تعالی عنه د درې واړو ورونو په اولنو مؤمنانو کې ایمان راوړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا عبدالله په هغه وخت کې مؤمن شو ورور چې کله لا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دار ارقم ته نه وتلی دار ارقم کې هغه دعوت نو شروع خو بس انفرادي دعوت شروع په هغه وخت کې د ایمان راوړلو د عبدالله بن مزعون رضی الله تعالی عنه او دغه رنګه بیا یې وروستو چې کله د تکلیفونو دور راغو نو هجرت یې وکړو حبشې ته او بیا د حبشې نه بعد هجرت وکړو مدینې ته او دم په ټولو جهادونو کې حصه اخیستې ده په بدر کې شریک شوی بدري صحابي دی په احد کې شریک شوی دی په خندق کې شریک شوی دی او دې نه بعد چې کومې معرکې شوي او جهادونه په هغې کې دی بیا شریک شوی دی او دی
د هجرت د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې مکی نه هجرت کو دا غینه 13 کاله مخکې پیدا و 13 کاله مخکې په مکه کې مطلب چې کله هجرت د نبی رسول الله کېده د 13 کالو نوجوانو او بیا په مدینه کې هم د 13 کاله پوره تیر کړ چې وفات کېده 18 کاله د عمر او د 37 هجری 13 هجری کې په زمانہ د خلافت د عثمان رضی الله عنه کې دی بیا وفات شوی دی دا صحابي دا اولین صحابه دي دا خوش قسمت خلق دي چې الله رب العالمین د دوی د سینې د حق ته کلاوي کړلې او په دې حق باندې او په دین اسلام باندې د عمل کولو توفیق الله رب العالمین ورکړل دغه رنګ په دې زمانہ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د تر زوی دی هغه هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په دغه زمانہ کې ایمان راوړی دی او دغه صحابي چې کوم دی عبیدة بن الحارث دا غنوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی کېږي یو خو ابو عبیده دی ابو عبیده بن الجراح جدا دی هغه مولني صحابه وکړي امیر تمخ کې ویل او دا صرف عبیده دی عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی کېږي دا هم په مکه کې د ایمان راوړلو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم د تکلیفونو مرحله وي هغه د تیرې کړلې او د دم ډیر ناشنا تاریخ دی د قربانو خو بیا اخره کې د چې کوم هغه د شهادت واقعه ده چې کله د اسلام او د کفر اولنۍ معرکه و د بدر پاغي کې بیا د شهید شوی دی دا صحابي عبیدة بن الحارث رضی الله تعالی عنه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا هجرت وکړلو مدینه ته دوی لاړه او د اسلام او د کفر اولنۍ معرکه ولګېدله د بدر نو د بدر په میدان کې د مسلمانانو صفونه یو اړخ ته جوړ شو او مشرکان چې دی هغه بل طرف ته د ابو جهل په کمانډ کې او سخته مرحله خو دا وه عجیبه چې د بدر جنگ دې ته صحابه چې کوم راغلي دا 314 دا د جنگ په نیت نه دی راغلي اچانک جنگ جوړ شو دا غټ امتحان یو سړی یو امتحان ته مخکې نه ذهني تیاری لا بیا هم څه خبرې او چې اچانک در باندې دا حادثه راشي دا ډېره ګرانه خبرې دا ځکه خو الله دې بدري صحابو ته اعلان کړی چې ما تاسو ټول بخلي چې سخت امتحان کې دوی پاتې شوي دي دوی خو د شام نه قافله را روانه وه د ابو سفیان د تجارت قافله چې مکې ته تلله او دغه سامان به خرڅېده د مکې په میلو کې او هغه پیسې به د مسلمانانو د اسلام خلاف استعمالېدې دوی خو اصل کې دا قافله وهله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې د مدینې نه صحابه وخکل په دې دغه باندې چې زو د ابو سفیان قافله را روانه ده دا قافله مونږ لوټ کړو ځکه که دا مال ورسېدو مکې ته په همدې مال باندې به دوی د اسلام دشمني کوي او په مونږ باندې به حملې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په یو حرکت باندې نظر ساتلو ملګري په دې لارو کې مقرر کړي وو د هغې د حالاتو نه مې ځان خبره و زموږ ستاسو نبي داسې وده انسان نه و چې هسې وده پروت و باقاعده به د دشمن په حرکاتو سکناتو نظر ساتلو د هغې نه به ځان خبرولو هغې دپاره یې ملګري مقرر کړي چې دا دشمنان دا د اسلام په مقابله کې دوی څه کوي لګیا دی کم کم منصوبې جوړوي کم کم سازشونه کوي نو په هغه وخت کې دا صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله دوی را روان شو د مدینې نه دې دپاره چې د ابو سفیان قافله ووهي ابو سفیان ته پته ولګېده ابو سفیان د مکې د مشرکانو په سردارانو کې غټ سردار او هغه د ټولې مکې د خلکو مالونه په دې کې را روان کړي وو لکه یو سړی چې دې وخت کې د لوی لوی کنټینر یې کوي ډېرو خلکو مال پکې پروت دي پردي مالونه پکې پراته او ابو سفیان ته چې پته ولګېده چې دا خلک خو راځي مسلمانان ما نه دا مال لوټ کوي هغه زر هوښیارتوب وکړو لاره یې بدله کړله او د سمندر چې کومه لاره وه غاړې ته هغه یې اختیاره کړی او بدله لاره ناشنا لاره دا خپله قافله یې بچ کړله د مسلمانانو دا الله تعالی داسې یو ترتیب جوړول چې دا قافله بچ شي او جنګ وشي جنګ د مشرکانو سره دې کې حکمتونه نو په دې کې فورا ابو سفیان اطلاع ولېږلی او کس یې ولېږلو په منډه ځان مکې ته ورسوه چې په لاره کې دمه ونه کې او مکې والاو ته ووایه که خپل مالونه بچ کول غواړئ زما خواته ځان راورسوئ د مدد دپاره شابه او مکې والا چې خبر شو بیا ابو جهل ظالم خبر شو خو د دې امت فرعون هغه سې اجل نیولی اوس الله تعالی مرداره یې که نه په بدر کې هغه ځان له به دومره تکبر کې راغی ویل بس راځئ د مسلمانانو د ختمولو وخت راغی شابه نو 1000 لښکر یې راجمع کړو قرآن کې الله صورت انفال کې واقع ذکر کړي چې څومره په تکبر دی را روان شي دا ابو جهل او د ځان سره د مکې هغه ډمې وینځې را روانې کړې
او ځان سره شراب را روان کړ او د ځان سره اوخان را روان کړ چې اوخان به لاله او د دې به غوښې خورو شرابونه به څکو او دغه ډمې به راته ګډېږي او بس ښه یو عیاشي به مسلمانان به هم ټول وجلي او ختم کړي وي او خیال یې نه و چې پخپله د جهنم کندې ته ور روان دی او لا د کعبې غلاف یې ونیو او د کعبې غلاف ته وایي د الله رب العالمین نه دعا غواړي ځکه مشرکانو خو الله منلو مشرک وایي دی ته چې الله مني خو نور باباګانې ورسره شریکان کړي لات سخي صاحب او هبل شهید صاحب او عزا ابی او منات بابا دا د مکې والو دربارونو مشرکان په دیو نور خو الله منلو د کعبې خدمتونه یې کول د کعبې غلاف ابو جهل ونیو و یا الله ګوره څومره بدبخته دی د دعا ته ګوره قرآن کې الله را نقل کړی و یا الله که دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دا دین دا حقی نو فامطر علینا حجارة من السماء په موږ باندې بیا د اسمان نه کاڼي راووروه لکه دا دعا خلک داسې کوي دعا خو خلک داسې کوي که نه یا الله که دا په حقی ما له توفیق راکړه چې ایمان پرې راوړم ملګری یې شم خلک خو داسې وایي او دې ظالم د ډېر ضد او عند دې دعا کې هم ضد و ځکه خو الله سزا ورکړه او بیا څه وایي دا پکې لا بله خبره یې وکړه او دا مور له الله رب العالمین دا دعا مور الله قبوله کړه وایي یا الله په موږ دواړو کې چې کوم ډېر هدایت والا ډله دا کامیابه کړي نو ډېر هدایت والا څوک وه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو هم ځان ته خیرې وکړئ دا خیال دا وکړي زه په هدایت یم الله اکبر الله تعالی سه عجیب ذات دی رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی دی روان دی په دې لاره کې ورته چا وویلې ویل بس دی مړه ابو سفیان او قافله خو زموږ بچ شوې ده اطلاع راورسېده چې هلکه زموږ هغه تجارتي قافله مسلمانانو نه محفوظه شوې ده بس دی چې واپس شو جنګ باندې څه شی کوي خو ده کې خو خپله نشه وی نه نه زه نه واپس کوم خامخا به ځو مسلمانانو سره به ګورو بیا هم روانو حتی چې مسلمانان خبر شو راوتی په دې نیت و چې د ابو سفیان قافله وهو ابو سفیان قافله خو تېوتې وه چې دې کې اطلاع راغه ویل ابو جهل سره د لښکره را روان دی حمله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابو ته بعضې صحابو باندې بوج هم راغی تکلیف ځکه نو وسلې وي تورې کمې وي ملګري کم دي یو په درې طاقت تا ته مقابل کې را روان دی خو دا جنګونه د ایمان په قوت کېږي په یقین دا د اسباب و وسایل باندې نه کېږي ټیک دا چې اسباب به ورله لټې ګوره اسباب به اختیارې خو د دې نه غټه خبره دلته د زړه یقین او ایمان غواړي کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بیا داسې معامله کله کېږي دا د بدر په باره کې دا شعر ډېر زبردست شعر نو په دې کې چې دی مسلمانان نبی علیه الصلاة والسلام یو خوب ولیدو او الله رب العالمین ته خوب وښودو او الله ورته ویلې په دوو انعاماتو کې به یو خامخا درکوم یا به د ابو سفیان قافله درکم او که هغه بچ شوله نو بیا به کومه ډله چې جنګ ته را روانه ده دې له به زه شکست ورکوم او تاسو له فتحه درکم دواړه خوشحالۍ خبرې نبی علیه السلام صحابو ته اطمینان ورکو پریشانه کېږئ مځکه صحابه ډېر پریشان وو ما سره الله وعده کړې ده او اوږده واقع د خپل ځای کې به راځي خو په ضمن کې راغه چونکې د نبي علیه السلام د تره د زوی د شهادت قصه مې غرض و خبره را مختصر کم نو نبی علیه السلام صحابو ته ویل ما سره الله وعده کړې ده مه خفه کېږئ که ابوجهل هم راورسېد شکست به خوري انشاءالله او په آخره کې چې بیا نبی علیه السلام کله میدان د جنگ ته را دنګل او خپله هغه ځان یې تیار کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ټوپونه وال نبی علیه السلام داسې نه و لکه زموږ د زمانې د پیرانو په شان چې یو طرف ته به بس پروت او د خوځېدو به نه جهادي پیغمبر مجاهد غیرتي انسانو ځان یې تیار کړو ټوپونه یې وال لکه سړی چې جمپینګ کوي او داسې خپل ورزش کوي نبي علیه السلام آیت ویلو سیهزم الجمع ویولون الدبر زر دی چې دا کومه ډله را روانه د شکست به خوري او موږ ته به شا راګرځوي انشاءالله تعالی هغه آیت یې ویلو د سورة المدثر وی الله رب العالمین به ذلیله کې ملګرو له تسلي ورکړه په دې کې قانون د هغه زمانې به دا و چې چا به کله به دواړه ګروپه مخامخ شو نو دې زمانې په شان وسلې خو نه وي نو ټوپکې او نه دا د ټینکونو چې لرې نه ګزار کوه او په مورچه کې ناست اوس مخامخ جنګ به توره وه او نیزې وې او ډالونه نو په دې کې به طریقه دا وه چې اول به یو کس مقابله شروع کړه د هغه ګروپ نه به یو کس را میدان ته شو چیلنج به یې ورکړه را میدان ته شئ زما مقابلې ته څوک راوځي نو دې طرف نه به امیر یو کس ته ویل چې وروځه نو د یو کس جنګ به چې وشو هغې نه بعد به بیا اعلان وشو چې بس ورځئ په ټول ګروپونه به ونښته په دې طریقه باندې دواړه ډلې به ونښتې نو په دغه وخت کې یو بل امتحان په صحابو دا راغلی و د دې جنګ د دې شروع کېدو نه مخکې
چې مسلمانانو دا ځمکه چې وه دې کې اوبه نه وي د اوبو تکلیف او اوبو خو ډېر ضرورت دی مین ضرورت دی دا او بل دا ځمکه شګلنه وه او شګلنه ځمکه خو د لاس په لاس جنګ و نو هغې باندې خپې خویږي دا خو یو تکلیف غوندې دی نو مسلمانان پریشانه شو که زمونږ اوبو ته ضرورت کېږي اوبه هم نشته او بل زمونږ ځمکه وګوره ټوله د شګو نه ډکه ده دا خو ډېر تکلیف دی دا خو د خپې ټینګول غواړي په دې میدان کې زمونږ چې کومې سورلۍ دي اب هم خویږي اوښان یا اسونه او موږ هم پرې خویږو دې دپاره الله رب العالمین باران وکړو باران سره هغه کاڼي کېناسته ځمکه کلکه شوه او اوبه هم جمع شولې په حوضونو کې دواړه پریشانۍ الله ختمې کړې په دې طریقه باندې الله رب العالمین زړونه راکلک کړ او بیا چې کله دا معرکه شروع کېدله نو په دې وخت کې د مشرکانو یو انتهایی متکبر انسان چې د هغه نوم دی اسود بن عبد الاسد المخزومي دی راووته میدان ته او د اول مقابله شروع کړه او دا انتهایی بد اخلاقه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دشمنی چې دوی کړې ټول بد اخلاقه انتهایی په مکه کې ټولو سخت ظلمونه کړي په مسلمانانو باندې نو دی راووته دی میدان ته او بیا یې ویلې چې څوک زما مقابلې ته راتلی شي او زه دومره زړور یم او دومره بهادر یم چې دا مخامخ یو څو مسلمانان دا زما هېڅ هم نشي کولی زه دومره بهادر یم چې زه ځان له په ځان له د دوی دې حوض ته ځان رسولی شم چې اوبه ترې وڅکمه چې ده دا خبره وکړله د الله زمری ورته راووتو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه هغه ورته ویل ته لږ دغه حوض ته ځان ورسوه څنګه یې رسې ځان و چې څنګه د توره راوخت کله حمزه رضی الله عنه چې دی د ځان نه خبرېده هغه تې خپه والې و خپې ته ولوالو زه په هوا کې روانه وه خپه او دې خپې داسې وې دارې والې فوارې د پنډۍ نه روانې وې د وینو دارې او د قسم کړی چې زه دې حوض ته ځان رسومه حمزه رضی الله تعالی عنه ورپسې ورغی دی چې دې حوض ته په دې سینه او په دې ګوډو باندې ځان ور دغه کو هلته یې سر قلم کړو لاش یې وله وروغورځوه هغه ډنډ ته اکندې ته وله لاش وروغورځوه وایي ژوندی را نه شي تللی منګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو چې اوس دا هغه مکې نه را روان شوی هلته هم ظلمونه کول اوس دلته هم درنه نه خلاصېږي دومره متکبر ستا په دې ذهن کې دومره د تکبر نشه ده چې دلته راغی اوس دلته موږ باندې لوبې کې او دلته د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سره د دشمنۍ دا خبرې کې اعلانونه دې نه بعد بیا 3 کسان راووته ابوجهل 3 کسان ته ور بار شئ مقابلې ته وروځئ او دغه 3 کسان چې کله ابوجهل راوښکل په هغې کې یو عتبه دی او بل د ضرور دی شیبه عتبه ابن ربیعه شیبه ابن ربیعه دواړه ورونه دي او بل کس چې کوم دی دریم هغه ولید ابن عتبه دی چې د دې عتبه زوی دی یعنې یو پلار دی یو زوی دی یو تره دی د یو کور نه 3 کس راووته دا 3 ونه سخت دشمنانو د حق دا راووتل میدان ته او بیا یې چیلنج ورکړه چې هغه طرف نه زموږ مقابلې ته څوک راوځي دې طرف نه 3 انصار د مدینې وروتل د مدینې چې کوم کسانو هغه وروتل 3 صحابه یو عوف رضی الله عنه بل معوذ رضی الله عنه چې دا د حارث بچی دي د مور نوم یې عفرا دی عفرا په حدیث د بخاري کې هم د دې تذکره راځي د دې زنانه ډېره غیرته وه دا 2 د دې بچیو او بل یو صحابي چې کوم دریم هغه عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه چې شاعر او ډېر ښکلي شعرونه به د نبي علیه السلام په باره کې ویل چې هغه بیا جنګ موته کې شهید شوی په هغه 3 نمبر باندې هغه قصه به تاسو اورېدلې دا وروته چې دا وروتل دي مشرکانو ته تاسو څوک یې وایي موږ د دې مدینې خلک یو که نه انصار یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه 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 تاسو سره زموږ کار نشته موږ له خپل تربوران را بار کوي مړه مطلب یې دا و چې نبي علیه السلام او کوم صحابه چې مکې نه راغلي دي موږ هغوی تربوران زموږ د مقابلې خلک موږ ته را بار کوي زموږ د سیالۍ والا موږ ته را بار کوي دا یې سره تکبر خبره وکړه چې مطلب دی تاسو سره زموږ کار نشته زموږ د هغوی سره ډېر ضد او عناد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېدله ویې فرمایل اواز یې ولګو اول یې د خپل تره ته عبیده ابن حارث ته ویلې ای تره ورپاڅېږه وروځه میدان ته یو یې دی ورویست دویم یې حمزه ته ویل حمزه ته وروځه حمزه یې هم تره بل یې د تره زوی دی او زوم یې دی لور یې ورکړی علي رضی علي ته ته م وروځه دا 3 صحابه راووته عبیده بن الحارث حمزه بن عبد المطلب او علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنهم دا 3 واړه وروته دې ته تاسو څوک یو موږ هماغه یو چې هغه تاسو یې غواړئ خپل تعارف یې ورته وکړلو ویل اوس زموږ او ستاسو مقابله اوس صحیح ده تاسو زموږ تربوران یې تاسو سره چې موږ مقابله کوو نو بس تاسو زموږ د مقابلې او د سیالۍ خلک یې نو چې کله په دې وخت کې وایي معرکه شروع شوله نو دا دغه راولګېده
دا عبیده ابن حارث رضی الله عنه د مقابله چې کوم دا هغه د عتبه ابن ربیعه سره راغه او د حمزه رضی الله عنه مقابله د شیبه سره راغه او د علی رضی الله عنه مقابله د ولید ابن عتبه سره راغه. درې کسانو د درې کسانو سره لاندې وته. نو په دې دوران کې دا عبیده ابن حارث چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی دا اوس چې ما تذکره کوله او دی مشرک چې کله په یو بل باندې گزارونه وکړه یو گزارې په یو بل باندې وکړو عبیده ابن حارث او دی عتبه ابن ربیعه نو دوانو یو بل زخمی کړه. خدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دا په دې پنډۍ باندې ولګېده او په دې دوران کې هغه بل مشرک هم زخمی شو دی هم زخمی شه خو د دې زخم د لاسه د باندې بېهوشي راغی د عمر نه زیاتو عمر یې ډېرو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ورغه او دی راسیټ ته کړلو. دی وروسته بیا د بدر د معرکې نه 15 ورځې بعد پورې بیا ژوندی او بیا شهید شم د دغه زخم نه بیا. او کله چې حمزه رضی الله تعالی عنه هغه وروته او دغه رنګه علی رضی الله عنه دا کم مشرکان چې مقابله ته راغلي حمزه رضی الله عنه په پیله گزار باندې بس مشرک ختم کړ او علی رضی الله عنه دغه څه وکړه دوه مشرکان مردار کړ چې کوم مقابله ته راوتی. خو چې کله دا بل وخت چې دا عبیده باندې گزار کړو زخمی کړو نو دام ته ژوندې پاتې نشه د پسې ورغه هغه مردار کړ. مشرکانو درې ونه کسان بیا مردار شو یو مخکې وجلی شو درې دا مردار شو. مسلمانانو کې صرف یو زخمی شو دا عبیده ابن حارث رضی الله عنه. دینه بعد بیا جنگ ګرم شو او ابو جهل چغه کړ چې بس ورځي په دا خو دغه په اوله کې راله څلور کسان ختم کړو او دا غوی له یو کس زخمی شو. دغه عبیده ابن الحارث رضی الله تعالی عنه چې کله مسلمانان بیا د بدر نه واپس کېده 15مه ورځ وه د صفرا په نوم یو مقام دی دغه ځای کې بیا د سا ورکړه او صحابه کرام رضی الله عنهم به یې دفن کړل. دا د اسلام ناشنا تاریخ عجیب. او بیا الله رب العالمین داسې ناشنا شکست ورکړو مشرکانو ته. هغه ابو جهل چې ډېر په تکبر راغلی و دا آخري خبره کو عبدالرحمن ابن عوف قصه کوي رضی الله عنه. دا هم زوړ صحابي دی د نبي علیه السلام مخکې مې ته تذکره کړی الله له ډېر مال حالم ورکړی او په دې دین بیا دومره خرچې کولې چې نبي علیه السلام ورته ویل عبدالرحمن څو ځل د جنت په دې خپلو پیسو واخیست چې کله هم د دین ضرورت راځي ته وروسته کېږي نه بس دا خپل مال شیندي په دې دین باندې. او بل په عثمان رضی الله عنه کې دا جذبه وه ځکه د دواړه مالداره صحابه وو غټ غټ تجارتونه به یې کول او غټې غټې قافلې به یې راتلي د اوښانو د بهر نه. نو دا عبدالرحمن ابن عوف وایي زه د بدر په میدان کې ولاړ یم د مسلمانانو په صف کې د جنگ حالت دی چې ګورم د خپلو ملګرو صحابو ته هر یو صحابي سره ښي طرف ته او ګس طرف ته تکړه تکړه ځوانان او تکړه تکړه خلک ولاړ دي خو چې ما ښي لاس ته وکتل ماشوم را سره ولاړ دی او چې دې ګس طرف ته مې وکتل بل ماشوم را سره ولاړ دی. زه په دې زړه کې لږ خفه شوم چې لکه دا خو جنگ دی لاس په لاس جنگ دی که لږه سخته راشي سړي سره چې دواړو طرف ته لږ تکړه ملګری نو زه هغه دښمن ته لږ وتم به یې ګزار مزار پرې وکړي. ما سره خو دواړه ماشومان ولاړ دي. دا حدیث د بخاري دی. دی وایي زه لا په دې سوچ کې یم چې په دې دوران کې دا ښي طرف ته ماشوم راته وایي یا عمې کاکاجي وایي ما ورته داسې وکتل چې بچی ولې څه وایي وایي راته کاکاجي دی مخامخ دا اوس د مدینې دي دا ماشومان ابو جهل نه پېژني نه یې لیدلی دی ابو جهل خو د مکې دی که نه وایي کاکاجي هغه ابو جهل څوک دی دی مخامخ فوج کې د مشرکانو موږ خو یې نه پېژنو خو دومره مو اورېدلي چې زموږ نبي علیه السلام او په تاسو ډېر ظلمونه کړي او غټ دښمن دی د اسلام او نن لا زموږ ملک ته راغلی. هغوی زه حیران شوم چې دا وګوره ما ویل وړوکی ماشوم دی دا څومره غیرتي دی او تپوس د چا کوي د ابوجهل غوندې ځوان تپوس کوي. سبحان الله. وایي ده ته مې لا جواب نه دی ورکړی چې دا بل راته دی بل طرف ته لګیا دی دی ګس طرف ته دا بل ماشوم راته وایي یا عمې کاکاجي هغه ابوجهل چېرته دی او څوک دی لږ یې راته راوښایه پېژنو یې نه. ما ورته ویل چې بچي هغه خو ډېر لوی سردار دی خو ډېر متکبره دی او ظالم دی تاسو خو ماشومان یې تاسو د هغې څه تپوس کوئ زما نه. وایي چې نه زموږ زړه کې دا جذبه ده او په دقه جذبه راوتي یو چې نن به رانه هغه نه خلاصېږي او زموږ په لاسو به الله مرداروي. وایي ما ویل چې راشه زه خو یم چې خلکو سره تکړه خلک ولاړ دي او ما سره ماشومان ما سره خو داسې زمري ولاړ دي دا وګوره ما خو دا ماشومان ګڼل. الله اکبر. وی ما ورته هسې وښوده چې هغه دی ما لا څه خیال و چې دا دواړه مې پر منډه کوي.
وی ما ورته ویل د ابوجهل په دې خپلو صفونو مخې ته وداسې ګرځېده په دې خپله سورلۍ باندې سور دی او ډېر په یو تکبر کې تاویږي دا خپل کسان برابروي. وی ما ورته ویل چې هغه مخامخ درته ښکاري دغه سړی دی. وی ما ایله اشاره وکړه وی دا دواړه داسې ور والوتل لکه باز چې الوزي او په خپل ښکار باندې حمله کوي. الله اکبر. او چې ځان یې ورسو چې ابوجهل په ځان پوهېده خو ماشومانو په دواړو په دې خپو خپو ګزارو کې یو ولا په دې یو خپه بل په دې بله خپه په دې سورلۍ ورله اول ګزارو کړو بیا په دې خپو ولو لاندې راخطا کړه. الله اکبر. یخ پخ یې کړلو. صرف آخره کې ابوجهل د خوځېدو نور نو لږه سا پکې پاتې وه. هغه بیا آخره کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته راورسېده چې دا یو ډېر غریب صحابي و او په مکه کې یې په ډېر ظلمونه کړي وو ابوجهل په ده باندې. هغه ته یې آخره کې بیا سر غوڅ کړلو. نبی علیہ السلام ته ویوړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا زما د امت فرعون او دا دواړه ماشومان چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته پیش شول دواړه لګي وې د الله نبی ما وجلې دی بل وی ما وجلې دی. ډېر خوشحالۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک پړقېده خوشحالۍ. دا وګورئ دې ځوانان وی تورې وښایې چې یو ورته توره وخو د هغې باندې وینه وه په بله مې ویل دواړو وجلی دی. شاباش ماشاءالله. دا د اسلام تاریخ قسم دی ټول د قربانو نه د غیرتونو نه ډک دی. دا چې تاسو وګورئ دا تاریخ د نبي صلی الله علیه وسلم. نن موږ فضول زموږ ځوانان فضول ډرامې فضول سیزونه فضول ګندونه دا ګوري. دا د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سیرت لږ وګورئ زما محترم. که کتلی نشئ وایورئ خپل وختونه مه بربادوئ. قرآن او حدیث مونږ زده کړو. د الله رب العالمین په دې دین صحابو غټې غټې قربانیانې ورکړې دي. نبي صلی الله علیه وسلم لوی لوی قربانیانې ورکړې دي. موږ له دا نه ده پکار چې نن موږ ډېر په بېدردۍ سره لګیا دی د اسلام د احکامات ماتو او په زړه کې معمولي غوندې خفګان نه راځي. دا ډېر په تکلیفونو را رسېدلی دا دین اسلام. دینه بعد بل صحابي چې ډېر مشهور صحابي دی او د عمر ابن خطاب رضی الله عنه او خیم کېږي سعید بن زید رضی الله عنه. ما ویل زه به نن د هغه حالات هم لږ بیان کړم خو انشاءالله تعالی را روانه جمعه کې به بیا د هغه حالات بیانوو ځکه هغه هم زوړ صحابي دی مستجاب الدعوات چې دعاګانې به یې ډېرې قبلېدلې او ډېر یو عجیب زندګي هغه تېره کړې ده. سعید بن زید رضی الله عنه چې د هغې تذکره به انشاءالله تعالی بیا را روانه خطبه کې کوو د الله په توفیق. اقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دا يوم القري ودا تپوس کوي او زنانه ده او دا غي د پر مہر مقرر کړی شوی دی 15 تولې او بیا ورله یو توله وکي او دا نور ورته نه دي ملاوي شوي. دا به ورله ورکوي دا د هغې حق دی. دا یاد ساتئ دا مهر چې دی دا د دې زنانه حق دی. دا ته هېڅوک نشي اخیستلی مګر د هغې په اجازت. که اجازت وکړي او د خپلې خوشحالۍ نه وکړي دا نه چې ته به یې مجبوره کړې او چل به ورته جوړی. که په خوشحالۍ باندې خپل خاوند ته ورکړي او ورته وایي چې زه دا واخله یا ستې خیر دی کم که زما طرفه مطلب دا تا ته معافي ده نو بیا ټیک ده ورنه دا ته هېڅوک نشي اخیستلی دا د هغې حق دی. نو که نه پوره کړي دا دې ورته پوره کړي. مطلب یو سړی بعضې وخت کې وس یې نه کېږي هلکه زه دا نیمه مو کړله او دا نیمه مهر به ورله بیا ورکړو ټیک ده بیا دې ورله ورکړي خو دا په ده باندې حق دی د دې زنانه دا ده ته نشي معاف کېدلی مګر دا که هغې په رضا پرېږدي اله هسې نه معاف کېږي. یوه د مدرسې یو طالبه ده وایي بیماره ده او اپریشن یې دی دعا ورته وکړي الله رب العالمین دې ورته شفای کامله ورکړي الله دې ورته روغ صحت ورکړي. او د طارق بھائی د والد صاحب د زړه اپریشن ورته لیکلی شوی ډاکټرانو طرف نه وایي دعا ورته وکړي الله رب العالمین دې شفای کامله ورکړي الله رب العالمین دې ورته روغ صحت ورکړي ټول بیماران ته. بل ورځ هم یو حاجي صاحب درخواست کړی و ملګری دی کینسر
دغه د اپریشن دی غالبا شویم دی وي دعا ورته وغواړئ الله رب العالمین دې ټول بیماران ته شفای کامله ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي او بل زمونږ د مسجد چې کوم د لنټر وشه په دې کې د دې سریا هغه دغه چې دی په موږ باندې پاتې ده د مسجد هغه کم په قرض موږ راوړی دی نو هغې کې سره قم پاتې دی مسجد باندې په دې کې ملګري پوره پوره اخلاص وکړي دا صدقې جاریه ده داسې خبره باندې پریشانه کېږئ ما دا 2-3 جمعې د دې ملګرو په وینا باوجود ما اپیل ونه کړلو ځکه زه ډېر اپیلونه عادت مې نه دی ده زه دې ملګرو ته یم زه الله نه دعا غواړم الله بس اسباب برابروي خو دا چونکې زه یم دا ملګري تنګ نشي خو خیر دا خبره په ځان باندې بده مه لګوئ چې د چا څه وس کېږي په دې کې اخلاص کوئ دا صدقې جاریه ده او دې امورو سره مال کمیږي نه موږ ته قرآن وایي ویوربي الصدقات دا د الله وعده ده چې صدقو سره مال ډېرېږي الله رب العالمین دا وعده کړې ده او دغه رنګ نبي علیه السلام فرمایي ما نقصت صدقه من مال عبد وایي وسه پورې د یو بنده مال صدقې کم کړی نه دی دا زموږ نبي ویلی دي زموږ د خپل الله او د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په خبرو وعدو باندې ایمان دی نو دې سره برکات راځي سړي ته 200 مسلې او مشکلات را رواني سړي ته کله کله د 10 لکو 10 لکو یو تاوان را رواني او د یو ځای کې 1 لک یا 2 لک روپۍ ورکړي هغه د 10 لکو 50 لکو تاوان نه الله رب العالمین بچ کړي د ته پته نه ځکه صدقې سره بلاګانې رد کېږي هغه بلاګانې چې ستا سوچ کې به هم نه تا ته را روانه ده او صدقه یې ورکړه په الله رب العالمین رد کړي نو دې کې ډېر خیرونه دي او داسې امورو کې د خپل وس مطابق ښه په شوق باندې حصه اخلئ صفونه برابر کړئ مشران ته مخکې صفونو کې ځای ورکړئ